د بښونکي مهربانه رب العزال په سپېڅلي نامه درنو لیدونکو او کتونکو وخت مو په خیر. په دې هیله یم چې روغ رمټ به یاست. موږ نن د بلخ ولایت په کرکټ باندې غږیږو. دا چې د بلخ ولایت کرکټ په کوم لیول کې دا لوبغاړي له کومو ستونزو مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي او دوی ورسره مخامخ دي، په ټوله کې باید څه وشي او د کرکټ د پرمختګ او ودې لپاره د بلخ ولایتي امریت یا د بلخ کرکټ امریت په ټوله کې څه کړي دي او کرکټ بورډ څه پلانونه لري. خوشبختانه له نیکه مرغه له موږ سره په مرکه کې د بلخ ولایت د کرکټ استازی ښاغلی محمد الله ثابت صاحب میلمه دی. ثابت صاحب ډېره زیاته مننه چې وخت یې راکړ او راسره یاستئ. پایل کې که دا راته ووایاست چې ښه شاته وینو دغه بیکګراونډ کې چې لوبې شروع شوي دي او د رمضان جام لوبې دي، د دې په اړه که معلومات راکړي دغه ټورنمنټ به څو ورځې وي، د څو ټیمونو ترمنځ ده او ټول ټال به څو ورځې دوام وکړي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسې نه او ستاسې ټول کارمندان ډېره مننه، مهرباني سي دلته رالی او خپل وخت مو موږ ته راکړو او موږ سره مو د موږ غږ مو تر نورو مسؤلینو هغو پورې ورساوه. نو لکه څنګه چې مخکې موږ تاسو ته وویل، نن موږ د بلخ ولایت د رمضان جام ټورنمنټ افتتاح وکړله چې دې کې 8 ټیمه دي او هر ټیم به درې لوبې کوي چې 15 لوبې ګروپي لوبې راځي او تقریبا 3 لوبې نورې کېږي چې 18 لوبې راځي او د ورځې یوه لوبه ده او د 10 ورځې ده لوبه. په 2 ګروپونو باندې ویشل شوي او تقریبا 2 اونۍ به دوام کوي. د لوبو موخه څه ده په ټوله کې د دغه رمضان جام؟ یو خواته که وګورو د روژې مبارکه میاشت هم ده، د دې ترڅنګ د ماسپښین ټایم کې یا ماسپښین وخت کې دغه لوبې ترسره کیږي. علت څه و چې سهار لوبې ترسره نه شوې او دا د ټایم یې ماسپښین ته وروسته له غرمې ټاکل شوی ده؟ د دې لوبو مخه خو دا ده چې موږ بلخ ولایت لوبغاړو لپاره چې دا یو ښه فرصت ده چې دوی په روزه کې هم دوی راسي خپل تمرینات جاري وساتي او مخکې له غرمې چې دا هوا داسې لږ سره یخه یا بعد له غرمې هوا لږ ګرمه وي، نو چې دوی په ګرمه هوا کې هر وخت موږ دلته کرکټونه کړي دي نور ولایتو کې، خپل ولایت کې، او د موږ هلکان دي ګرمې هوا سره بلد دي او چې دغه بعد الغرمې دوی لپاره ښه ټیم و. بله. په دغه ټیمونو کې لوبېدونکي لوبغاړي د خپل ولایت دي که د نورو ولایتونو هم ګډون لري، برخوال دي؟ نه، لوبغاړي خپل ولایت دي، بلخ ولایت دي، نور ولایت لوبغاړي نشته کې. ښه، ډېر ښه. ثابت صاحب دا به راته ووایاست چې ښه موږ او تاسو اوس مهال د بلخ ولایت په ګراونډ کې لوبغالي کې شتون لرو. د میدان د زرغونولو یا د معیاري کولو لپاره کرکټ بورډ تاسو لپاره تر اوسه څه کړي دي او د راتلونکي لپاره کوم پلان لري او که نه چې تر څو دغه په معیاري او سټنډرډ شکل باندې جوړ شي؟ د لوبغاړو لپاره خو تر اوسه موږ سره کرکټ بورډ څه همکاري نه ده کړې، خو موږ ته وعده کړې ده انشاءالله چې دغه سږ کال دغه د اختر نه بعد کارونه درته شروع کوو انشاءالله. نو وګورو چې د اختر نه بعد دوی راسي او کارونه شروع کړي الخیر عملي. ښه، ډېر ښه. څو ورځې البته څو میاشتې وړاندې د ژمي د پایل میاشتې وې چې د کرکټ بورډ په همدغه لوبغالي میدان کې اکاډمیانو چارې هم پیل کړي وې د رغولو، چې مثلا 2 به چیپسي وکټې جوړېږي او 2 خاورینې، د هغې چارې کوم ځای ته رسېدلي؟ هغه خو وایي د روزې نه مخکې یو میاشت یو نیمه میاشت مخکې کرکټ بورډ دلته یو اکاډمي کارونه افتتاح کړلو چې دې کې 4 وکټ وي، 2 چپس دي او 2 ټرپ دي خاورینې. نو یو 100% کار یې سوی دی، نور د یخنۍ له وجې کارونه یې ځنډېدلي دي چې دغه د اختر نه بعد به انشاءالله هغه کارونه هم شروع شي بیرته. ډېر ښه. د هغې په جوړېدو سره به څومره د لوبغاړو ستونزې مشکلات رفع شي او په اساسي ډول مثلا په معیاري روزنځای کې به لوبغاړي تمرین کوي، پراکټیس به کوي،
لوبغاړو سره به یعنی دغه معیاري اکاډمۍ څومره مرسته وکړي ستاسو له نظر؟ د بلخ لوبغاړو سره انشاءالله د اکاډمۍ ډېره مرسته کوي. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده بلخ کې داسې موږ رسمي او معیاري اکاډمي نه لرو او نه داسې رسمي کوچ لرو. د دې اکاډمۍ سره موږ ته رسمي کوچ زموږ کرکټ بورډ لخوا راکول شي او ټرینر به راکول شي فټنس لپاره او دلته به موږ لوبغاړي خپل پریکټس کې جاري ساتي او دوی ته به دا ډېر ګټور وي انشاءالله. د لوبغاړو وضعیت په کوم لیول کې د کرکټ له اړخه مثلا د پرمختګ له حال وضعیت نه که راسره یو څه معلومات شریک کړئ چې دوی اوس په کوم لیول کې دي، تر پخوا څومره غښتلي شوي قوي شوي دي د بلخ لوبغاړي د کرکټ برخه کې؟ بلخ لوبغاړي خو انشاءالله اوس ډېر قوي دي. نو دغه 2 کاله کېږي چې موږ تاسې وینو. نو موږ 2 کاله بلخ کې په شمال زون کې بلخ ټیم چمپیون شوی ده او دغه سکل چې تاسو ولید د ځوانانو راډیو جامو چې په دې کې په زون کې هم موږ بلخ ټیم اول مقام سو او د ټول افغانستان په سطح باندې بیا موږ دوم مقام د بلخ ټیم وګاټو. نو موږ لوبغاړي ان شاء الله مخ په پورته باندې روان دي، مخ په ترقۍ باندې او خواري کوي، زحمت کوي. ان شاء الله د اکاډمي سره به نورم د موږ لوبغاړي تکړه سي او مخ ته ولاړ سي. بالکل همداسې د تیر په پرتله واقع چې د بلخ لوبغاړي ثابت صاحب موږ شاهد یو چې واقعیت ښه پرمختګ یې کړی، ښې لاسته راوړنې لرلې دي. ثابت صاحب ستاسو په راتګ سره د ځان لپاره او د بلخ ولایت لپاره کومې لاسته راوړنې دي چې تاسو په خپله دوره کې یعنې ترلاسه کړي دي او هغه مو کړي دي، د لوبغاړو لپاره مو اسانتیاوې رامنځته کړي دي، یا مثلا داسې ټورنمنټونه مو ګټلي وي اوسېږي ولایتي یا د زون په کچه؟ نو زه چې راغلی یم خو موږ خو ډېر ټورنمنټونه دلته هم په لاره اچولي دي او نور د دغه زون په سطحه باندې داسې ټورنمنټونه سوي دي. بلخ ولایت موږ ټیم ګټلی دي. نور د لاسته راوړنې خو د دغه اکاډمي دی چې موږ داسې ډېر کوششونه کې وکړو له کرکټ بورډ سره مو په هغه باندې چې دوی موږ خبرې ته غوږ ونیو، موږ ته عملا کار شروع کړو او نور انشاءالله د میدان هم موږ سره وعدې کړي دي چې دغه د اختر نه بعد د میدان شین کولو کارونه هم شروع کړي. نو انشاءالله موږ کوشش کوو چې نور هم دغه باقي مانده چې کوم د میدان کار ده دغه به کرکټ بورډ باندې کوشش وکړو چې دغه کار هم راته وکړي او دغه پاته کارونه مخ ته بوځي انشاءالله. بالکل د همدې په هیله باندې یو موږ او تاسو ټول شاهد یو ګورو چې دغه پروژه یو وخت کې په تیر حکومت کې د هندوستان لخوا نه چارې تطبیقېدلې او کارونه یې روان وو. د مزار شریف په متحد ښارګوټي کې د لوبغالی میدان لري. ثابت صاحب ملي سوداګرو داسې کوم ډاټر نه دی ویلی او تاسو ته یې ډاډ د ملاتړ نه دی درکړی چې دوی مثلا ویلي وي حتما به له تاسو سره د میدان په رغولو کې زرغونولو کې داسې کوم اقدام وکړي یا مرسته وکړي؟ نه متاسفانه د بلخ تجارانو بلخ سرمایداران تر اوسه پورې موږ سره داسې هغونه دي کړي. موږ سیارې ورته ورغلي نو موږ سره یې داسې همکاري نه ده کړې، نه په د ټورنمنټو کې سپانسر لپاره نه د میدان لپاره. نو په دغه کې د بلخ کرکټ سره یعنې د بلخ خلکو موږ سره هیڅ هغه دا کوم چې کړي دي دا موږ ټول د خپل دغه بعضې ملګرو او بعضې دغه خپل کرکټرانو کړي دي چې مثلا ټورونه هم کړي دي، سیریزونه هم کړي دي او ټورنمنټونه هم کړي دي. د خپلو شخصي لګښتونو باندې موږ د لوبغاړو سره برابر کړي دي. نو تجارانو موږ سره داسې یو همکاري تر اوسه نه ده کړې چې موږ ووایو چې دوی یا موږ سره وعدې کړي دي د همکارۍ او یا موږ سره همکاري کړي. د ټورنمنټونو د ترسره کېدو برخه کې د دوی سپانسر برخه کې څومره توانېدلي یاستئ چې سپانسر پیدا کړئ یا ملي تاجران سوداګر د دې ترڅنګ نور هغه شرکتونه چې دي دلته په بلخ ولایت کې شرکتونه او تجاران که وګورو د نورو ولایتونو په پرتله باندې ډېر دي خو هم دومره لیوالتیا نه ښیي، تمایل یې کم ده. نو خپله مو چې هغه هڅه کړې ده دوی څه درته ویلي او بالاخره ډاډ یې څه وي او څومره توانېدلي یاست چې سپانسر را جذب کړئ؟
د بلخ کې خو حالات د سپانسر مشکلات سره موږ مخکې ما درته ویل چې ډېر دي او سهار چاته ورځو موږ ته وایي چې واده راکوي خو داسې واده په جای نه په جای کوي نو یو تېر کال چې موږ انټر کلب وکړو روشن مخابراتي شرکت موږ سره سپانسري کړې وه چې مکمل د ټورنمنټ لګښت دوی په غاړه اخیستی و نو نور ټورنمنټونه چې موږ کړي دي په شخصي لګښتو مو کړي دي نو داسې نه یو تجار موږ سره همکاري کړې ده نور نو داسې نه دولتي ادارو موږ سره همکاري کړې ده. روان کال خو دا دی مخ پر ختمېدو ده راتلونکي نوي کال چې 1404 کال به کېږي پلان مو څه دی څه به کوئ کوم ټورنمنټونه په کومو ځایونو کې به یې ترسره کوئ د دې تر څنګ د کرکټ د ترویجولو په موخه باندې د پوهنتونونو ترمنځ د ښوونځیو ترمنځ یا د ولسوالیو ترمنځ داسې کوم سکیجوال مهالویش لرئ چې دغسې ګروپي یا مثلا یو د بل پر وړاندې چې د پوهنتونونو وي د ښوونځیو وي د دوی ترمنځ لوبې ترسره شي پلان کې مشته او بالکل موږ سږ پلان کې موږ چې کوم پلان جوړ کړی و کرکټ بورډ ته م لیږلی هغه موږ ته بیرته را تایید کړی دی او راکړی دغه پلان چې هغه پلان کې موږ سږ اول د رمضان جام او دې نه بعد د اختر کې ټورنمنټونه دي او د هغو نه بعد موږ د پوهنتونونو تر مابین په بلخ کې څو پوهنتونونه دي هغو تر مابین ټورنمنټونه دي بیا د بلخ عمومي پوهنتون کې څو سیمسټر دي د هغو مابین کې موږ ټورنمنټ لرو او د ښوونځي په مابین کې په ښار کې دا ټورنمنټونه موږ لرو نور په ولسوالۍ کې د څو ټیمونه لرو موږ په هره ولسوالۍ کې د هغو ټورنمنټونه موږ پلان کې لرو چې هغلته یې کوو بیا هغه ولسوالۍ کې چې کوم ټیم راوځي هغه موږ په ولایت په سطحه باندې بیا هغو ته ټورنمنټ جوړوو نو هغه ټورنمنټونه موږ پلان کې لرو نور د 11 کلنو لوبغاړو لپاره موږ سږ کال پلان کې لرو چې یو ټورنمنټ جوړ کړو او 11 کلن لوبغاړي موږ را پیدا کړو او کرکټ بورډ ته معرفي کړو نو نور دغسې د سیریزونه لرو د ولایتو سره د کندوز سره او جوزجان سره نور کندهار او کونړ دغو سره هم انشاءالله سیریزونه په هغو کې داسې پلان کې داسې که وخت و چې هغو سره هم پلان ټورنمنټونه وکړو. بالکل ثابت صاحب دا که راته ووایه چې دغه سږ کال ګریډ 1 یا ګریډ 2 سیالۍ ترسره شولې د افغانستان د کرکټ بورډ له خوا د بلخ یو شمېر لوبغاړي موږ او تاسو شاهد وو چې حتی په لومړۍ درجه یا ګریډ 1 سیالۍ کې ولوبېدل او لاره یې ورته وموندله د لوبغاړو لار موندل ستاسو په نظر یعنی لار پیدا کول ګریډ 1 ته او ګریډ 2 کې چې ولوبېدل ستاسو لاندې د دوی خواري وه که خپل استعداد یې وه تاسو یې په کومه برخه کې د دوی دغه وړتیا یادوئ یعنی د دوی کې استعداد موجود و او که خپل ښه پرفارمنس ترسره کړی و چې په ګریډ 1 کې ولوبېدل کرکټ خو ټول د خوارۍ او د استعداد لوبه ده څوک چې خواري کوي او زحمت کوي نو هغه به مخته ځي نو دا کوم کسانو چې به موږ ګریډ 2 کې پرفارمنس کړی و دغو خواري کړې وه زحمت یې کړی و هغه د خوارۍ او د زحمت نتیجه یې ولیدله ګریډ 1 ته ولاړولو نو ګریډ 1 کې متاسفانه چې موږ لوبغاړي ونه ځلېدلو انشاءالله کال ته به وځلېږي او آمادګي به ورته نیسي انشاءالله چې نور کلونه او ښه لوبغاړي موږ ګریډ 2 ګریډ 1 ته ورکړو او دغسې مخته ولاړ شي. بالکل ثابت صاحب بلخ ولایت کې څومره ټیمونه تاسو سره راجستر دي او ټول ټال څومره لوبغاړي به ثبت وي؟ بلخ ولایت کې خو موږ سره راجستر 12 د هډبال ټیمونه دي او ټینس خو ډیر دي نو هغه خو شمار بیخي د اندازې څخه زیات داسې په مرکز کې هم دي ولسوالۍ کې هم دي نو د هډبال چې دي موږ سره 12 ټیمه راجستر دي. ډیره مننه راځئ په وروستیو کې که راته ووایه چې له دې ټورنمنټ نه وروسته به کوم ټورنمنټ ترسره شي او که نه او دې ټورنمنټ نه وروسته دا خو تر اختره دوام کوي دغه اختر نه یو ورځ 2 ورځې مخکې ختم شي اختر په دوامه باندې موږ هلته ټورنمنټ په لار اچولی ده نو انشاءالله په هغو کې به موږ داسې یو 8 ټیمه یا 6 ټیمه ولرو چې ښه لوبغاړي به وي او دلته به هغه ټورنمنټ د اختر لپاره ترسره کړو. د بلخ ولایت ولایتي استازی ښاغلی محمد الله ثابت له وخت راکولو څخه مو ډیره مننه.
تاسو نه هم ډیره مننه ستانکزی صاحب.